هر هغه څوک چې په اروپا کې اوسیږي او غواړي چې امریکا ته راشي نو دغه ویډیو دی یوازې دغه خلک وګوري. نو تاسو څنګه کولی شئ د اروپا څخه امریکا ته راشئ؟ نو ډیر په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې راشئ. نو دغه ویډیو مه سکیپ کوه، نو مکمل معلومات تاسو سره زه شریکوم. نو ځکه چې ډېرې پوښتنې کېدلې، اکثر هلکانو به ماته میسجونه کول په انسټاګرام کې، اکثرو په ټیک ټاک کې کمنټونه کول. نو په دې په اړه مکمل ما سرچ وکړلو. نو ډېره په اسانه طریقه باندې تاسو کولی شئ. هغه اسانه طریقه نن تاسو ته ښیم چې هغه اسانه لاره کم یو ده. نو تاسو ته فقط 3 شرطونه دي که چیرته، یعنی دا 3 شرطونه هغه شرطونه دي چې هر څوک پوره کولی شي. تاسو په اروپا کې هستئ، که چیرته غواړئ تاسو د اروپا څخه امریکا ته راشئ، نو تاسو به لومړی د مکسیکو هیواد ویزه تاسو واخلئ. د مکسیکو هیواد ویزه به تاسو سره کوم اخلئ، کوم ډاکومنټ ضروری دي. نو لومړی چې تر ټولو نه ضروری ده، تاسو باید اقامې کارت باید تاسو ولرئ، دا لومړی ډاکومنټ. نو دوهم ډاکومنټ چې کوم یو ضروری ده هغه بینک سټیټمنټ ده. د بینک سټیټمنټ فقط د 3 میاشتو بینک سټیټمنټ ته ضروری ده. د 3 میاشتو بینک سټیټمنټ باید تاسو ولرئ چې په دغه 3 میاشتو کې، یعنی تاسو د 3000 شاوخوا یورو باید تاسو ولرئ، 3000 څخه باید کم ونه اوسي. نو د 3 میاشتو بینک سټیټمنټ او اقامه کارت او د پوهنتون داخله، نو دغه 3 ډاکومنټ تاسو ضروری دي. نو دغه 3 ډاکومنټ به تاسو اخلي. چې کله دغه 3 ډاکومنټ تاسو برابر کړلو، بیا هغې نه وروسته نو ویب سایټ، دغه ویب سایټ ته به ورځئ. هغه ویب سایټ کې به تاسو اپاینټمنټ تاسو اخلئ. نو دا چې اپاینټمنټ د کم د هغې څخه به اخلئ، تاسو کولی شئ چې دغه ویب سایټ څخه په دغه ویب سایټ کې تاسو اپاینټمنټ تاسو واخلئ. نو دغه ویب سایټ تاسو سره زه په همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو سره زه شریکوم. نو تاسو کولی شئ چې دغه ویب سایټ ته تاسو مراجعه وکړئ. نو که چیرته دغه ډاکومنټ تاسو سره موجود وي، نو تاسو کولی شئ 100% کې تاسو د مکسیکو ویزه واخلئ. دا چې د مکسیکو څخه تاسو امریکا ته بیا سره کوم راځي، دې باندې زه غږیږم. نو چې کله دغه 3 ډاکومنټ تاسو پوره کړلو، بیا هغې نه وروسته تاسو به ورځئ دغه ویب سایټ ته. په دې ویب سایټ کې به تاسو اپاینټمنټ به اخلئ. چې کله اپاینټمنټ واخیستو، انټرویو به ورکوئ. بیا هغې نه وروسته بیا تاسو د مکسیکو ویزه به تاسو اخلئ. نو چې کله د مکسیکو ویزه هم واخیسته، نو تاسو پرواز به کوئ، راځئ به تاسو مکسیکو ته. نو مکسیکو کې اکثر دا بعضې خلک وایي چې هلته په میدان کې دا دی واغه دی. نو چې تاسو اروپا نه تاسو راځئ او اقامه کارت هم در سره وي، هیڅ مشکل نشته. نو په میدان کې هیڅ نه تاسو ته مشکلات نشته. چې کله تاسو راغلی مکسیکو ته، نو په مکسیکو کې به تاسو یو پروسه ده د امریکا د CBP1 په نوم. نو تاسو چې کله هلته مکسیکو ته ورسېدئ، په مکسیکو سیټي کې تاسو اپلای کوئ CBP1 ته. نو CBP1 چې کوم یو ده، چې کله تاسو سیټي ته ورسېږئ، دغه پروسه د امریکا د خاطر اعلان کړی دی چې کله څوک مکسیکو چې دی د امریکا سره خپله بارډر هم لري، چې څوک غیر قانوني را نشي. چې کله مکسیکو ته رسېږي، دغه بارډر کې یعنې کوشش وکړي چې څوک غیر قانوني ډول واوړي. نو چې کله تاسو مکسیکو سیټي ته ورسېږئ، نو تاسو CBP1 په دغه پروسه کې تاسو اپلای کوئ. چې کله اپلای مو وکړله، نو دغه CBP1 چې دی یا تاسو ته په دغه 3 مراحلو کې، یعنې دغه شته دی چې راشي تاسو ته اپروف شي. یا به هفته وخت نیسي، یا به میاشت وخت نیسي، یا به یو نیمه میاشت کې. نو تاسو ورته صبر کوئ. نو اکثر هلکانو ته فرض مثال چاته په 1 هفته کې راغلی، چاته 1 نیمه هفته کې راغلی، چاته 1 میاشت کې راغلی، چاته 1 نیمه میاشت کې راغلی، خو دا 100% کې راځي. نو چې کله تاسو په مکسیکو سیټي کې هم اپلای وکړو CBP1 ته، چې کله CBP1 راغی، بیا هغې نه وروسته تاسو کولی شئ قانوني ډول امریکا ته تاسو راشئ. تاسو به هماغه بارډر ته ورځئ. په بارډر کې به انټرویو تاسو اخیستل کېږي، هر څه ټوله مکمله پروسه. نو تاسو په قانوني ډول تاسو کولی شئ چې امریکا ته راشئ. نو دا هغه پروسه وه چې تاسو د اروپا څخه امریکا ته څه ډول راتللی شئ. دا ډېره اسانه پروسه وه. د امریکا یو بله فایده یې دا ده چې کله امریکا ته راغلی، نو امریکا اوس تیار اعلان هم کړی دی چې کوم څوک چې په امریکا کې وي، د امریکا تابعیت ولري، هغوی کولی شي چې مکمل فامیل ته دغه وکړي، یعنې مکمل فامیل امریکا ته وغواړي. نو په دې کې کوم ریسټرکشن هم نشته چې بیا فرض مثال چا چې عمر یې ډېر وي، کم وي، خو درجه یک فامیل خپل مور او پلار، ښځه دي، ماشومان دي او خور دی، ورور دی، ټول کولی شي چې دوی امریکا ته راولي. دغه پروسه چې دی دا اوس اعلان کړی دی د امریکا وزارت خارجي.
نو که څوک غواړي چې د اروپا څخه امریکا ته راشي په دغه پروسه باندې هغوی کولی شي چې اروپا څخه امریکا ته راشي. نو که څوک کومه پوښتنه لري، کوم سوال لري، نو هغوی کولی شي چې خپل پوښتنې په کمنټ کې ما سره شریک کړي. نو دغه کوم ویب سایټ چې ما تاسو ته وویل چې تاسو په اپاینټمنټ سره رقم اخلي همغه په اروپا کې د مکسیکو ویزې دپاره، نو دغه ویب سایټ همدغه ویډیو په ډسکرپشن کې الریډي موجوده ده. نو تاسو کولی شئ همدغه ویب سایټ ته ورشئ، اپاینټمنټ واخلئ، انټرویو ورکړئ او مکسیکو ته تاسو راشئ. او که چا چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دغه چینل تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ. نو انشاءالله چې آینده کومې ویډیوګانې تاسو ته راځي نو چې هر ډول اپورچونیټیز وي انشاءالله زه تاسو سره شریکوم. مننه.